مستا د خیال خاپره ورغاړې وته وای په خدای انسان خوږ دی خو ما د نه منله ما ویل جانان خوږ دی. دا څلورم ځل دی چې موږ په لویه پیمانه اتفاقي هماهنګي یووالي ثبات لرو. په دې ثبات کې موږ تر 200 پورې میلمنو ته هم دعوت ورکړی و چې تاسې شهیدي حال په خپلو سترګو مو ولیدل. د دې نه مو هدف دا ده په ټولنه کې د علم خپارېدل دي، د بدو دودونو مخنیوی ده او هغه څه چې ټولنې ته مستحق دي لکه تعلیمي برخه، هماهنګي برخه، په دې برخه کې مونږ کار کړی دی، عملا لګیا یو. که خیر دی الله وي راتلونکي به نور هم نوښتونه هم د تعلیم په برخه کې او د بدو رواجونو د مخنیوي په برخه کې که خیر دی الله وي مونږ به ولرو. د متونه د درکوټیو کلي ځوانان نن چې راټول شوي دي د دې دپاره چې دوی په خپلو منځو کې کوم ستونزې مشکلات چې لري د هغه سره مطرح کړي او بل سره د آینده دپاره چې کومې ستونزې په تیر کې دی لرلې هغه حال کړي. ښه مثال یې موږ په تیر کې مقصد ډېر کورونه داسې کړي دي که نه چې د هغه ځوانانو سره یو ځای شوي دي. د عیدګاه ځای جوړ کړی دی، د جنازې دپاره مهم ځای جوړ کړی دی. یا موږ په تیر کې د کلي کوم جامع جماعت چې هغه نه لرلو د هغه ځوانانو سره یو ځای شولې. دی فکر دا و چې که چېرته په ځوانانو کور وشي مقصد دغه کور د کړای شي چې صحیح طریقې سره یې مخته بوځي. نو د ځوانانو همکاري د ټولنې سره ډېره مهمه ده او په دا برخه کې د متون د درکوټیو کلي ځوانانو پوره برخه واخیستې ده. دلې چې څومره ځوانان راغلي دي ټولو د هغه مقصد ده چې نن په کلي کې ځوانان ټول شي، سبا ته په یوه سیمه کې، بلې ورځ ته ولسوالۍ کې، بلې ورځ ته ولایت کې، بلې ورځ ته د هېواد په سطحه خلک سره ټولېږي. د هېواد په سطحه چې ځوانان سره یو ځای شي موږ داسې هېواد کړای شو چې په ټوله نړۍ نه وپېژنو، بېله اسلامي نړۍ ته موږ داسې پرمختګ کړای شو. دغې دې وجې موږ ډېر کورونه کړي دي، ډېر کورونه په څه معنا لکه موږ د جمعې جوماتونه مو نه لرل. موږ د جمعې جوماتونه دغه د ځوانانو شورای دغه ځوانانو چې د نن تاسې شاید حال یا وینه دغه سر ته رسولي دي. حتی که زه ته وایم موږ د 500,000 روپۍ امکانات نه لرلو، خو د 8 میلیونو پروژې چې هغه ډېره د موږ د اقتصاد نه ډېره لوړه کیسه وه هغه موږ سر ته رسولي دي. نو یووالی اتحاد چې دا معنا یې دغه ده چې هغه کور چې ناشونه وي هغه شونه کوي. وی دې هسکه غاړه د تاریخ د پرتم څلی خوز خدای خو دې له هرې بدرنګۍ وساتي ښکلی خوز شي به یې رڼا د رنګ و نور خورا په ټول وطن خیر دی کا وړوکی کور دی ورو ورو به شي ښکلی خوز